زه محمد قاسم د لوګر اوسیدونکی یم د کلای علي خان. نن سبا الحمدلله ورور جانه ډېر خوشحاله یو. ورور جانه ارزاني پریمانه ده، امن ده، هر څه ده. دې دولت نه موږ ډېر خوشحاله یو ورور جانه، او ډېره شکرانګي د الله تعالی ادا کوو چې ورور په ملک کې امن راغلی، جنګ نسته، مرګ نسته. وخت کې به د ورځې 300 400 خلک مړه کېدل، او نن سبا د خدای فضل د بل واورئ ورور جانه چې ډالر مخ په کتر روان ده ورور جانه، توبه او برباس او افغانۍ مخ په جګېدو ده ورور جانه. دا د موږ غټه نیکبختي ورور جانه همدغه ده. غوړي ارزانه سو، غنم ارزانه سو ورور جانه، هر شی کنټرول دی، بل ټولو نه د سر خطره ورور جانه امن سوی ده ورور جانه. شپه یې ورځ یې روانې ورور ازادي ډېر ارزاني راغلې ده ورور. دکاندار چا سره زیاتی نشي کولی ورور جانه، سوراپ یې نشي کولی. دا اوس مې دلته بازک جوړو، دا به قسم په خدای د جمهوریت په وخت کې 900 زر 1200 روپۍ جوړاوه. اوس اول ما نه پوښتنه وکړله، شکل ته دې ګوري، هغه ته ګوري، له ډاره څوک رپ نشي ویلی، غلط حرکت نشي کوی. 300 روپۍ خرچه بلاله، هر شی ارزانه سي، له شیریني نه ونیسه، له سبزي نه ونیسه، له بانجاله پورې خو درته ارزانه سول. خیر دې شي ورور جانه، هر شی ارزانه سي، او موږ بالکل خوشحاله یو د دې حکومت نه، او د دې حکومت نه چې څوک نه خوشحالېږي د دې ارزاني نه او د دې امن نه. دا به بالکل د وطن بچی نه وي، دا ختم ده ورور جانه. بیا چا رالیږلی په دې ملک کې ګرځي نه. افغاني ډالر مالر د موږ نه دي په کار ورور جانه. دغه خړ ده شکېدلې، اتیا شکېدلی لوړ د موږ قبول ده، خو دغه کړکول له ډالر او هغه نه غواړو، ایراني او پاکستاني کلدار یې. نور خو په کلداره کې ماشاءالله د حکومت سره سم وختلو. ډېر تشکر.